او وروستی خبر دا چې د مجردیزم نړیوال سازمان لخوا راشد خان چې له ډیرو نجونو په وسوسو تورن و د پنجشنبې په ورځ د خپلې محترمې کورنۍ لخوا په بېرحمانه ډول د مجردۍ له بند څخه آزاد شو. د پیښې عیني شاهد عبدالله مزاري ورزش ټي وي ته وویل دا حادثه هغه وخت رامنځته شوه کله به چې راشد خان هرې رسنۍ میلمه کړ چې واده کله کوي، چا سره یې کوي، څوک دې خوښه ده، دا او نورو پوښتنو مجبور کړ چې د کورنۍ پرېکړې ته لبیک ووایي. حضرت الله زازي، فرید ملک او محمد شهزاد هڅه کوله چې د راشد د خوشحالیو په مراسمو کې اتڼ وکړي، خو چا پرې نه ښودل. دا چې د امارت لخوا په میوزیک غږولو بندیز لګېدلی و، نو ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي خلک پر لطیفو ټوکو ټکالو مصروف کړي وو. یاده دې وي چې د راشد خان واده ته 10,000 کسان وربلل شوي وو، خو سلګونه شینواري ځوانان چې په خپل سر راشد سره له ډېرې مینې په خاطر تللي وو خفه را واپس شول.